څنګه چې شاید صاحب وایي خلک یې د مرګ د ویرې نوم هم اخیستی نه شي. زه شاهد په داسې څو رزیلو غزل لیکمه. نو شاهد صاحب تاسو ته ډېر زیات مبارکي او د خرړې ادبي پښتو ادبي تنظیم ته هم ډېر داد او ډاډ او خوشحاله په دې شوم څنګه چې مخکې مو ویلی شوې چې دا خلک د ژوندو نه زیات په مړو خفه کېږي، دا خلک مړی ونازوي ژوندی لیونی کوي. نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې شاهد صاحب یې په ژوندونې ونازوي. چې زما په خیال ملنګ صاحب وایي چې ما د ژوند په لاره ونازوئ، دغه شان ستاسو شعر دی. نو ډېر زیات مبارکي او د دوی دپاره د لاسونو پړقا د پښتو ادبي تنظیم دپاره. او دغه فقط یو غزل به ووایم: زما خواله په ورونو به راتلو، بس جانانو په جنګونو به راتلو، او یو سړی راله په ډېره موده پس سم په ډېرو منتونو به راتلو. یو سړی راله په ډېره موده پس سم په ډېرو منتونو به راتلو. او ملنګ صاحب یو سړی چې مې دیدن ته ولیواله، خپې لاسکې په لاسونو به راتلو. یو سړی چې مې دیدن ته ولیواله، خپې لاسکې په لاسونو به راتلو. یو سړی زما دپاره له ډېر لرې ښه په لوړو لوړو غرونو به راتلو. او ستا ارمان دغې ګودر ته هره ورځ د دیدن په امیدونو به راتلو. ډېره مننه.